بسم الله الرحمن الرحیم. د امریکا په ماته کې د کابل د حکومت نقش. د کابل حکومت د طالبانو د مقاومت په بیا راپورته کېدو او تقویه کې د ولس په انزجار او خوابدۍ کې او د امریکا په ماته او وتلو کې لوی کردار درلود. د طالبانو قوت په حقیقت کې د حکومت په کمزورۍ کې پروت و. زه غواړم چې نکتهوار دا شان چې حکومت څه نقش د امریکا په ماته کې درلودی درته عرض کړم. اول په 2001 میلادي کال امریکا د طالبانو امارت په دومره قوت را وپرځاوه چې طالب مشرانو هرې خواته پناه لټول. د حکومت هر یو مهم چاته به یو طالب چارواکي عذر کاوه چې په حکومت کې کار نه غواړي خو هسې کور کې په ارامه پرېږدي. حکومت او خارجیانو خصوصا حکومت دوی کورو کې ارام نه پرېښول. په دننه افغانستان کې د پناه ځای نه درلود. مجبور و ګاونډي ایران او پاکستان ته پناه یوسي. هلته هم دوی نیول کېده او امریکایانو ته په لاس ورکول کېده. ګوانتانامو بندیخانه په همدغه ډول طالبانو ډکه وه. دغه زار حالت طالبان مجبور کړه چې توپک بیا راواخلي او د افغانستان په غرو کې مقاومت شروع کړي. دوهم د طالبانو د امارت تر سقوط وروسته په بون کې نړیوالو د افغانستان لپاره داسې حکومت جوړ کړي چې د افغان ملت ګټې نه بلکې زموږ د ګاونډیانو او لوی طاقتو ګټې پکې خوندي وي. د ټول هیواد مؤثر واک یوې ولسوالۍ پنجشیر ته ورکول شو. پښتون قوم چې د هیواد د نفوس اکثریت او د افغانستان د جوړېدو رئیس حاکمو د هیواد له سیاسي او نظامي صحنې تجرید او د طالب ټاپه پر ټول قوم ولګېده. هر ځای دا قوم توهین سو، زهیر سو او په بد ورته کتل کېده. د حکومت په سر کې که څو پښتانه وه هغه یو فقط نمایشي وه. د واک دغه مصنوعي حالت طبعا تر ډېره دوام نه سوی پیدا کولی. دریم په حکومت کې پراخ اداري، مالي او اخلاقي فساد. د حکومت مشروعیت د ولس په وړاندې کم کړی و. ښه حکومتولي بده متاثره کړې وه. دغه حالت ډېرې بشري او مالي سرچینې ضایع کړې او د هیواد په انکشاف کې لازم کار ورڅه وانخیستل شو. دغه پراخ فساد د خلکو اخلاق او د تقوا معیارونه هم ولړزول. فقر و فحشا یې ډېره کړه او عامه نارضایتي یې خپره کړه. فساد دومره خپور سو چې وزیران، وکیلان او حتی ارګنشینان پکښې دخیل وه. رشوت چې پخوا عیب و دا وخت هنر او فخر. د دولت چوکۍ خرڅېدې. که څه هم نړیوال طاقتونو تر ډېره د خپل بېدریغه مالي او نظامي ملاتړ په زور پر دغو کمزوریو پرده اچول، خو بالاخره دوی مجبور سوه چې په فساد اعتراف وکړي. خو د دغه سره هم بیا یې هم خپل ملاتړ ته د دغسې حکومت کماکان ادامه ورکول او فاسد حکومت یې تقویه کاوه. اداري او اخلاقي فساد د حکومت په کښته پوړیو کې یوازې نه و بلکې له ارګه به یې هم کله کله بد بوی راوتی. په نتیجه کې دغه فساد حکومت سیده سقوط ته بوتی. څلورم کمزوره فوج چې د حکومت برخه و ډېر فاسد و. د امریکایي مرستو د تفتیش ادارې سیګار ویلې وه چې په فوج کې 42,000 عسکر خیالي دي. د امریکا او ناټو لخوا د تعلیم، ټرینینګ او بېدریغه ملاتړ سره د امنیتي قوو مورال کمزوره وه او قیادت یې بېکفایته و. که څه هم عسکرو ته ښه معاش ورکول کېدی، خلک غریب او د پیسو دپاره یې عسکري کول، خو بیا هم ډېر عسکر د ښه معاش باوجود تښتېده او د کفر په صف کې یې درېدل د آخرت خسران ګاڼه. دغه حالت چې فوج کمزور و، روحیات یې ضعیفه وه او پکښې کې فساد و، دغه حالت د مجاهدینو په وړاندې د فوج مؤثریت پیکه کړی و. پنځم سیاسي بې ثباتي. کابل حکومت د پراخ فساد، اداري کمزوري او بې کفایتي څنګ ته سخت بې اتفاقه و. د حکومت په دننه کې د قدرت جزیرې وې. دولتي واک پر اشخاصو ویشلی او یو ډول سهامي شرکت و. حکومت دومره ویشلی و چې والي د وزیر او وزیر د رئیس جمهور امر رامانه.
یو شمېر عالي رتبه کسانو او حتی د پارلمان ځینې غړو وکیلانو به په جار نارې وهلې چې موږ افغانان نه یو او اساسي قانون نه منو. په جمهور رئیس او عدلي قوه کې دا توان نه و چې دا کسان محکمې ته راکش کړي چې ورته ووایي چې تاسو نو څوک یاست چې افغانان یاست، او چې قانون نه منئ نو بیا په کوم عنوان د کومې لارې په پارلمان کې او د کوم قانون په اساس بیا دلته ناست یاست. د بې اتفاقۍ اندازه له دې معلومولی سي چې دوو کسانو په یوه ورځ په یو وخت په یوه ځای کې دیوال ترمنځ هر یوه د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. بیا پر هغه یې پښه کښېښول، پر قسم لالچ سره یو ځای کړه. حکومت یې نیم په نیمه سره وویشي، خو بیا هم نه سره چلېده او یو د بل پښې یې وهلې. کله چې قطر کې د سولې مذاکراتو ته د حکومت هیات لوی دوی خپل منځ کې نه جوړېده. بالاخره د دې دپاره چې په مذاکراتو کې د قدرت ټولې جزیرې برخه ولري، یو 240 کسیز هیات چې اکثر پکښې د غټانو زامن وټاکئ. په داسې حال کې چې په مقابل کې د طالبانو نمایندګان هلته یو څو کسه ورته ناست وه. طالبانو په مذاکراتو کې د حکومت په تناسب ډېر درایت، اتفاق او ثبات درلود. ډیپلوماسي یې کامیابه وه او بالاخره یې ټوله لوبه لکه په جنګ کې په سیاست کې هم په خپله ګټه ختمه کړه. د حکومت دغه زار حالت د هغه عزت، دبدبه او انضباط کمزوره کوي چې بالاخره یې د ناکامۍ سبب شو. شپږم عدم اعتماد. د حکومت بې کفایتي، بې نظمي او پراخ فساد د حکومت انکشافي پلانونه عملي کېدو ته نه پرېښول چې په نتیجه کې ولس په حکومت اعتبار نه کاوه. دغه حالت د ملت او حکومت ترمنځ د تفاهم واټن ډېر کړي. اووم، حکومت د سولې مخالف و. څرنګه چې حکومت یو لاسنو او سهامي شرکت و، نو د سولې په مورد کې هم یو لاسنو. جنګ سالارانو، د بشر د حقوق ناقضینو، قاچاقبرانو او مفسدینو چې حکومت یې په کنټرول کې و سوله نه غوښته. دا ځکه ګټه یې په سولې کې نه وه. دغه کار ولس او امریکا دواړه ناراضه کړې وه او ویل یې جنګ تر کومه. حکومت غوښته چې امریکا دایمي په افغانستان کې پاته او دوی ته د شیدو غواوي، خو امریکا نه غوښته چې تر ډېره د کمزور او فاسد حکومت په ملاتړ په افغانستان کې پاته سي. بالاخره خوشي کوي دا حکومت. اتم، پر مخدره موادو ولاړ اقتصاد. د افغانستان په تاریخ کې تاریخ دلته دومره نه وه کرل سوي لکه د امریکا د اشغال په وخت کې. د خاشخاشو اصلاح سوي تخمونه او له تاریاکو د هیروین جوړولو ماشینالاتو کیمیاوي مواد خارجیانو راوړل. موږ خلک خو په دې شان نه پوهېده. د وخت داخله وزیر میډیا ته وویل 4 وزیران او 14 والیان د مخدره موادو په قاچاق کې مستقیم لاس لري، خو له ویرې افشا کولی نه سوی. برحال وه. نه هم پر خارجیانو ډېره تکیه، پر بهرنیانو بې حده زیاته تکیه د کابل حکومت د سقوط یو مهم سبب و. د حکومت چارواکو نه منل چې پردی کټ تر نیمو شپو دی. پر پردو د حکومتي لوړپوړو چارواکو دغسې تکیه په هیواد کې د ابتکار، اقتصادي خودکفایي، د بنسټیزې پانګونې او د دوامداره اقتصادي رشد مخ ونیوی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اپریل په 2021 د اعلان تر وخته پورې چې موږ له افغانستان حتما وځو، هیڅ افغان لوړپوړي حکومتي چارواکي نه ویل چې امریکا له افغانستان وځي. موږ پاتېږو، باید وطن آباد کړو. دغسې باور، دغسې تکیه پر پردو د حکومت له چارواکو د ابتکار او مؤثر کار قوه سلب کړې وه، بلکې وخت وژل، فساد او چورې تقویه کاوه. دغه حالت حکومت عمر ورلنډ کړي. لسم، وطن ته نه وفاداري. تیر 20 کاله د حکومت چارواکي وطن ته ډېر وفادار نه وه. دا ځکه دوی نور راوستلي وه او د هغو خیال یې باید ساتلی وی. ما ته د هغه وخت وزیرانو او والیانو ویلي وه چې حتی د یو ولسوال په مقرري کې د امریکا سره باید مشوره سوې وی. د بون کنفرانس په باره کې د ملګرو ملتونو د مواسسې خاص نماینده لختر ابراهیمي ویلي وه چې په بون کې موږ افغانستان ته د 6+2 حکومت جوړ کړي، یعنې 6 ګاونډیان او 2 لوی طاقتونه د ګټو د تامین حکومت. په حقیقت کې دا د افغانانو حکومت نه و.
جمهور رئیس کرزي یو وخت راته ویل چې غوښته د یو والي له دندې لرې کړي. د یو مملکت ارشد ډیپلوماټ ورته ورغی او اخطار یې ورکړي چې که دغه والي لرې کړي دوی خپلې قواوې له افغانستانه باسي. والي تر ډېره هملته پاتې شو. یو وزیر ولسي جرګې له دندې په بې کفایتۍ لرې کړي، خو کلونه یې د یو خارجي هېواد په زور خپلې دندې ته ادامه ورکړه. دغه سبب و چې حکومت د ملت اعتماد او ملاتړ ترلاسه نه کړي. دوستانو، کله چې هم حکومت او ملت همغږي نه وي، وطن کې به جنګونه وي، فساد به وي، اقتصادي انکشاف به نه کېږي او عامه رفاه به مخته نه ځي. حکومت بالاخره سقوط کوي. 11 کلتوري مشکلات. د غرب په هدایت د جنسي مساوات تر عنوان لاندې وزیرانو، والیانو او رئیسانو ته یوه ځوانه نجلۍ د مرستیالې په توګه مقرر کېده. د دفاع وزیر مرستیاله یو 40 کلنه پیغله وه چې هیڅ نظامي تعلیم یې نه درلود او په غرب کې انګلیسي او کمپیوټر زده کړی و راغلی وه. سپین ږیري تجربه کار ارکان حرب جنرالان به په سلامۍ ورته ولاړ وه او د دې نجلۍ تر شا به تله. وزارت داخله کې هم یو 23 کلنه پیغله د وزیر مرستیاله وه. والیانو هم هر یوه ځان ته مرستیاله درلود. د ولسي جرګې 4مه برخه ښځې وې چې په ډېرو محدودو رایو پارلمان ته تللې وې. زه د دغو ښځو قطعا توهین نه کوم، احترام ورته لرم، خو غواړم صرف دا ووایم چې دغه حالت زموږ د ټولنې د مزاج سره سازګار نه و. دغسې یو حالت حتی په هیڅ یو غربي هیواد کې موجود نه و. خو په افغانستان کې د جنسي مساوات او دیموکراسۍ په نوم عملي کاوه چې د افغانانو نه و خوښ او مؤثر هم نه و. 12 د خارجانو لخوا د حکومت تخریب. خارجانو غوښته کابل کې په خپل لاس د کښېنولي حکومت مشران د ډېر کنټرول په خاطر د خلکو په وړاندې تحقیر، ذلیل او بې شخصیته معرفي کړي. یو وار به خارجانو د خپل یو معتبر اخبار له لارې خپره کړه چې جمهور رئیس چرسي دی. بل وخت به یې ویل د کابل ښاروال دی، صلاحیت یې د کابل په څو کوڅو پورې محدود دی. بل وخت به اخبار نشر کړه د جمهور رئیس کورنۍ د مخدره موادو مافیا ده. له واشنګټنه به یو اخبار ولیکل چې فلانی بانک د جمهور رئیس ورور چور کړي. یو ورځ ما یو برحال وزیر ته وویل چې په جمهور رئیس پسې داسې خبرې ښایي د استعمار د پالیسیو یوه برخه وي چې یو څوک پر قدرت یې راولي او بیا یې په خپلو خلکو کې بې عزته کوي څو هغه ټول وخت پر دوی متکي وي. په جواب کې وزیر صاحب په اطمیناني لهجه راته وویل که نباشد چیزکی نگوید چیزها. زه دلته پوه شوم چې دا حکومت یوازې اداري او مالي فساد نه دی خراب کړی، بلکې سیاسي فساد تر دې حده دی چې برحال وزیر د خپل مشر سره هیڅ اخلاص نه لري او د خپل مشر په تقریب کې د پردو ملګری دی. دا یو فاجعه وه. همداراز بل وخت به له ارګه د بد اخلاقۍ بوی راپورته سو. بل وخت به اوازه سوه چې د جمهور رئیس کورنۍ په ار کې ځان ته کلیسا جوړه کړې ده. د بهرنیانو لخوا د حکومت د مشرانو دغسې رنګ بدولو هغوی په ولس کې منفور کړي وه او زوال یې برابر کړي وه. 14 د تروریزم خلاف جنگ یو مصنوعي اجنډا وه. د تروریزم تعریف تر پایه پورې چا ونه کړي چې دا تروریزم څه ته وایي. دا چې طالبان تروریستان دي، نه امریکا په زړه کې قانع وه او نه یې افغانان قانع کولی شوی. امریکا هېڅکله طالبان د خپل تروریستي ډلو په لیست کې نه وه شامل کړي، خو د تروریست په نوم یې وژل، په کلو کې وژل. د امریکا ځینې افغان ملګري خصوصا شمال ائتلاف طالبان تروریستان بلل او تر امریکا ډېر تیز او د طالبانو سرسخت دښمنان وه. دوی د امریکا له نظامي حضوره په استفاده د پښتنو خلاف د قومي تصفیې اجنډا مخ ته بیول. دوی د امریکا او ناټو څخه د تروریزم تر عنوان لاندې د پښتنو پر ضد د سوټي کار اخیستی، خو په نظام کې دننه زیات شمېر پښتانه د تروریزم د دغه تعریف سره په زړه کې موافق نه وه، مګر د امریکا له بیرې څه نه سوی ویلی. دغه متفاوت باورونو په حکومت کې همغږي بده متاثره کړې وه او د مجاهدینو په وړاندې د مقاومت درجه ورکمه کړې وه. دوستانو، راسي اوس د امریکا په ماته کې
د ګاونډیانو نقش ته ځیر شو. زموږ ګاونډیانو هر یوه په افغانستان کې خپلې ستراتیژیکې ګټې تعقیبولې. هر یوه د کابل په حکومت کې خپله برخه درلوده او حکومت یې دومره کمزور کړی و چې څه دوی غوښته هغه یې کولی شوی. په اقتصادي لحاظ افغانستان د ګاونډیانو د کچه او بې کیفیته مال مارکیټ و. امریکا د ګاونډیانو د خوشحالولو لپاره په افغانستان کې د اوبو حتی یو بند هم جوړ نه کړ او نه یې یوه مهمه اقتصادي پروژه اعمار کړه، بلکې ګاونډیانو ته موقع ورکړه چې په افغانستان کې اقتصادي فعالیت په خپله ګټه تنظیم کړي. خپل سرحدات د افغانستان په لوري چې څنګه یې زړه غواړي راوڅکوي او د کابل حکومت یې هڅاوه چې په دغه خاینانه کار کې برخه همکاري ورسره وکړي. راسئ د افغانستان په ارتباط دلته د سیمې د هیوادونو پر پالیسیو لږ تم شو. ایران د طالبانو د امارت په سقوط کې ایران د افغانستان سره د امریکا سره ډېره مرسته وکړه. د ایران مرشد اعلی آیت الله علي خامنه‌ای وایي چې که د ایران مرسته نه وای امریکا افغانستان په اسانۍ نه سو نیولی. د بون په کنفرانس کې هم د ایران لوی کردار و. شمال ائتلاف یې وهڅاوه چې امریکا سره همکاري وکړي. د بون په کنفرانس کې د جورج بوش خاص نماینده جیمز ډابنس وایي چې د بون په کنفرانس کې شمال ائتلاف غوښته ټول د کابل حکومت د دوی په کنټرول کې وي. ما د ایران نماینده جواد ظریف ته وویل چې ملګري دې پوه کړه. هغه یونس قانوني چې په بون کنفرانس کې د شمال ائتلاف د هیات مشر و تر لاس ونیوی ګوښه یې کړي. څه یې ورته وویل قانوني بیرته راغی او زموږ پلان یې ومانه. په افغانستان کې د امریکا په 20 کلنه موده کې ایران د کابل حکومت سره تودې اړیکې درلودې او له دغه لارې د امریکا سره ښه تفاهم و. ایران په افغانستان کې د امریکا سره پوره مرسته کول څو له یوې خوا شیعهګانو ته د افغانستان په نظام کې غټه ونډه واخلي او له بلې خوا په عراق، سوریه او یمن کې امتیازات د امریکا څخه ترلاسه کړي. خو ایران د طالبانو سره هم سر ښوراوه چې د هغوی له دننه ځان باخبره وساتي او پر تصامیمو یې کولی سي نفوذ ولري. په کابل کې د ایران سفیر په یو مجلس کې چې زه هم هلته وم وویله موږ د طالبانو سره مالي او نظامي مرستې د کابل د حکومت په مشوره کوو چې د طالبانو له دننه ځان باخبره وساتو. هغه وویل امریکا د کابل د حکومت له لارې خبره ده چې موږ څه کوو. په همدغه استدلال یې امریکا قانع کړې وه. نو ځکه امریکا د ایران په مقابل کې عکس العمل نه ښووي چې ولې د طالبانو سره مرسته کوي. پاکستان د امریکا سره په 2001 میلادي کې د طالبانو د امارت په نسکورولو کې مرسته وکړه. امریکا ته یې نظامي اډې ورکړې او د امریکا د 20 کلن حضور تر پایه د امریکا سره همکاري کول. خو په عین حال کې طالبانو او دغو کورنیو ته پناه هم ورکړې وه او لکه ایران د جهاد لوجستیکي مرسته یې ورسره کول. ځینې وایي چې پاکستان په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ د مخنیوي لپاره د طالبانو سره مرسته کول. ځینې وایي پاکستان هم د طالبانو سره په دا فکر مرسته کول لکه ایران چې د طالبانو د تحریک له دننه خبر او په خپل کنټرول کې ولري. سوال اوس دا دی چې آیا د امریکا او ناټو استخبارات په دې نه پوهېده چې پاکستان د طالبانو سره مرسته کوي؟ که پوهېده ولې غږ نه کاوه؟ او یا د پاکستان ملاتړ له طالبانو سره دومره کم و چې په دې نه ارزېده چې امریکا خپل مناسبات پاکستان سره خراب کړي؟ یا لکه ایران پاکستان د طالبانو سره د امریکا په تفاهم مرسته کول؟ حقیقت دا دی چې دا ټول د افغان ملت مقاومت و چې د امریکا او ناټو سره یې ډغرې وهلې او امریکا هم په دغه پوهېده چې د طالب تر عنوان لاندې اکثریت مجاهد ورسره جنګېږي. نو ځکه یې ګاونډیان جدي نه سو ماتولی او د هغو په مقابل کې نظامي عکس العمل نه سو ښوولی. چین د خپل مسلمان سیکیانګ ایالت په باره کې ډېر حساس دی چې مبادا اسلامي فکر د جهاد انګیزه او د هغه ایالت د ازادۍ ولوله هلته زور واخلي. چین د امریکا لخوا د طالبانو د امارت په سقوط خوښ او د ملګرو ملتونو په مؤسسه کې د امریکا ملاتړ کاوه. په 20 کلنه دوره کې د امریکا سره په احتیاط معامله کول
په ډېر احتیاط یې د طالبانو سره تماس شو. روسیه هم لکه نور ګاونډیانو په شان همدا د امریکا سره هم په افغانستان کې همکاري کول او هم خپل ګټې او رقابت ساتي. روسیه د ملګرو ملتونو په مؤسسه کې د طالبانو خلاف د امریکا ملګری وه. د بون په کنفرانس کې د بوش خاص نماینده جیمز ډابینز وایي چې د بون په کنفرانس کې موږ حامد کرزی د افغانستان د جمهور رئیس پایس وټاکئ. کابل کې استاد برهان الدین رباني چې په ار کې د جمهور رئیس په توګه ناست و چوکۍ نه خوشي کول. ما د روسیې نماینده زمیر کابلوف ته وویل چې ملګری مو پوک. هغه د مسکو له لارې د استاد رباني سره تماس ونیو او زموږ فیصله استاد ومنل. امریکا د روسانو سره په تفاهم پخواني افغان کمونستان د دنیا له هر ځای راوسته او په افغانستان کې په ښو کارو وګمارل. امریکا فکر کاوه چې افغان کمونستان تر مجاهدینو دوی ته ښه دي، هم په عقیدوي لحاظ او هم څرنګه چې ولس کې پایه نه لري په دوی به تړلي وي او مخلص کار به ورته کوي. روسیه د امریکایانو سره په افغانستان کې استخباراتي همکاري کول او کوشش یې کاوه د شمال ائتلاف موقف په حکومت کې قوي وي. روسیه که څه هم په سیمه کې د امریکا په حضور نه وه خوښه، خو طالبان یې مرکزي اسیا ته چې روسانو خپل د نفوذ ساحه ګڼل تهدید باله. خوشحاله و چې امریکا په سیمه کې د خپل ځان و مال په تاوان حاضر و اسلامي فکر او ویښتوب وځپي او مرکزي اشیا د اسلام پالو نفوذ څخه په خپل مصرف او بدنامۍ وژغوري. روسیې زموږ شمالي ګاونډیان هڅول چې په افغانستان کې د امریکا سره همکاري وکړي. روسانو غوښته شمال ائتلاف د طالبانو په مقابل کې قوي وي او دا کار یې د امریکا په امکاناتو کاوه. روسانو د ناټو سره همکاري کول چې له یورپ څخه د روسیې له لارې خپل تجهیزات افغانستان ته یوسي. همداراز روسانو د کابل حکومت سره په نظامي ساحه کې مرسته کول ځکه د افغان پوځ وسایل تر ډېره روسي وه. روسانو په خپله ګټه د سیمې د ثبات لپاره د افغان حکومت چې غټه برخه پکښې کې دوی د ملګرو مرسته کوله، کنفرانسونه یې دایرول او د سیمې د هیوادو سره د افغانستان په ارتباط همغږي پیدا کول. دوستانو په دې ډول زموږ ټولو ګاونډیانو د امریکا سره په افغانستان کې په مختلفو اشکالو لږ ډېر مرسته وکړه، خو د دغه همکاریو سره نه امریکا او نه زموږ ګاونډیانو د افغانستان لپاره یو مناسبه ستراتیژي او همغږې پالیسي جوړه کړه. برعکس ابتکار د طالبانو سره چې د ګاونډیانو په لږو مرستو چې په هر منظور یې کول د جنگ توازن په خپله ګټه جوړ کړي. طالبانو خپل د اتفاق، نظم، ابتکار او د افغان ملت په پراخ ملاتړ وکولی سو د جنگ په میدان کې ډېر څه ترسره کړي. د دغه روند پله کرار د مجاهدینو پر خوا درنېده. البته 20 کاله وخت یې ونیو، خو بالاخره دا غمیزه چې امریکا زموږ د ګاونډیانو په مرسته پیل کړې وه د طالبانو په رهبرۍ د افغان مجاهد ملت په ګټه ختمه سوه. په دې ډول په اګست 2021 میلادي کې د اشغال په شرمېدلي ختم سره د مجاهدینو قربانۍ رنګ راوړ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.